نن زمونږ ولسمه روژه ده چې صحیح روژه ده ولسمه، نو انشاءالله بس 3 ورځې پاتې دي اعتکاف ته. د زیارت په ورځ باندې زمونږ شلمه روژه ده او بالکل دا صحیح روژه هم ده. په شلمه روژه باندې د ماښام د نور پریوتو نه مخکې اعتکاف ته کېناستل دا چې کوم دی نو د اعتکاف طریقه ده. که ماښام نور پریوتلو سړی خپل معتکف ته یا جماعت ته داخل شوي نی نو بیا هغه اعتکاف د مسنونه ختم شو. اعتکاف بیا هم کولی شي، اعتکاف سړی د لږ ساعت هم کولی شي، خو مسنونه اعتکاف ختم شو. اعتکاف باره کې یو څو خبرې ځان سره ذهن کې واچوي. اول خبره چې کوم دی نو دا ده چې اعتکاف معنی څه ده. د اعتکاف معنی ده دا د عقب نه دی، عین کافا غاکافا یعکفو عقفن فهو عاکف. عاکف سورۃ طه کې استعمال شوی. او دویمه سپاره کې وانتم عاکفون فی المساجد، دا وی ایساریدو ته، ایساریدل وانتم عاکفون فی المساجد، او تاسو به ایثار شوی په جمعاتونو کې. نو جمعات کې ایثاریدل بیا دې ته چې کوم دی نو اعتکاف وای. د اعتکاف 3 قسمونه دي. یو دی فرض واجب، هغه خدای چې چا منلی یي. دویم دی چې کوم دی نو مسنون، هغه د رمضان د 10 ورځو چې کوم دی د 10 شپو عبادت دی. اصل کې د 10 شپو دی، ورځې که بیا 10 پوره شوې که پوره نه شوې، په خبرو ورسېلي دا. او دریم مستحب دی، هغه دا دی چې بس سړی جمعات ته راننوځي، لکه دا 2 ساعت تاسو جمعات کې تیر کو، بس د اعتکاف نیت سړی وکړي نو الله تعالی ورته د اعتکاف ثواب ورکړي. ثواب د اعتکاف ذکر کومه. د دې ډومبنو 2 قسمونو د پاره روزه شرط دی. که یو سړی داسې وي چې زما د پلان کې کار وشو نو زه به 15 ورځې اعتکاف کوم، ټیک شو، نو دا داسې شوه لکه چې دوی چې زه به ورسره روژه هم نیسم، بغیر د روژې نه اعتکاف نشته. په خبره ورسېلي نو دی به ورسره روژه هم نیسي او شپه به هم تېروي. داسې بیا دی نشي چې ما ورځ یاده کړې وه نو شپې له به کور له ځم، نه، شپه به ورکېږي. بله خبره چې کوم دی دا ده چې عزیزانو د اعتکاف مقصد څه دی. د اعتکاف مقصد دا دی چې د اعتکاف نه مخکې 20 ورځې روژې وي. دا 20 ورځې روژه د څه دپاره وه چې انسان کې تقوا راشي، نفس کنټرول شي. الله وایي چې 20 ورځې تا پریکټس وکړو او ستا نفس کنټرول شو، تا کې تقوا راغله، نو اوس ته ځان ته لږ ډیر رانږدې کومه، ډیر دې رانږدې کوم. نو لہذا دا نور باقی پاتې 10 ورځې خوراک ساک به زما په در کې اوده کېدل ناسته پاسته به زما په در کې او د مخلوق سره به د رابطه بالکل کټ شي. د روجو په شپو کې بیبي سره ملاوېدل لیکن په اعتکاف کې به د بیبي نه چې هغه د انسان دپاره د ټولو نه قریبي رشته ده او محبوبه رشته ده، وی دغه به هم ختمه کې و دغه به هم ختمه کې. په خبره ورسېلې وی نور به اوس زما شي. د اعتکاف اصل مقصد دا دی. منګ څه کوو؟ منګ دلته په اعتکاف کې دننه تعلقات جوړو. بیا د کلي یاري محلې ته ټلیفون او سوال جواب او میسج لکه نن ته راوړه روژه ماتې او سبا ته راوړه چې لږ ګپ ولګو، هغه هم بیا یاد ساتئ عزیزانو. د دې لپاره به اعتکاف ته نه کېږي. اعتکاف ته به د دې لپاره کېني چې زما د ټول مخلوق سره تعلقات ختم، ټول مخلوق سره، دا 10 ورځو لپاره د ټول مخلوق سره تعلقات ختم. په خبره ورسېلې دا ګپې شپې د دې سیزونه دا به چې کوم دې ته نه جوړئ. ځکه د اعتکاف اصل مقصد میں تاسو ته وي چې تب په درد اللہ کی پروزے. لکه شاعر وی نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. دا اللہ په در کې دې چې کوم دین وساوزي
اوس ته د الله په در کې تا هغه قسم خرافات شروع کړي دي، هغه قسم چې کوم دینو حالات دي شروع کړي دي چې د الله د کور بې عزتي پکې کیږي. یو لوی غوبل خو اسې سوچ مې کولو کنه، وختي مې سوچ کولو، بس اسې خو کوشش زمونږ داره چې دا ټول خلک په دین راشي. خبره اوسې خو دا کوشش نه دی، دا صحیح کوشش نه دی چې کلم چې کم دینو په کم عمل کې خلک زیاتیږي بس دا غي عمل بیا بیزتی شروع کیږي. تراو ته ګورم کنه یو سب پاتې شو خو سوچه پاتې شو، سوچه په خبره ورسېلی چې 2 غنټو تم رسی خپه سور ولاړی خون ورته ورکي، او چې دا جمعه ډکو غوبل دک شانت اعتکاف هم دی. یو زمانہ داسې و چې یو سړی به بوډا کې ناستو نو سم خون به په خبره ورسېلی، خبرې به نه وي، اترې به نه وي، لوړغې به نه وي، جومات کې منډې تړې به نه وي، دا څیزونه به نه وو. اوس چې کم دینو په لسګونو خلک کینی، هر جومات کې په فخر سره خلک وایي زموږ په هغې کې خو لس ناستې دي، خو چې کوي څه چې څونه زیات شي دا. لہذا دې وجې نه موږ دلته کې دا فیصله کړې ده د 2 نه به زیات کسان نه کینی، او هغه 2 بم د مشرانو یا مشرانو ته د قریب د قبیلې نه الکان به بالکل نی، بالکل دې پیرې پکې ډوکینی نه. په خبره ورسېلی ځکه چې څنګه مې دله په تراو کې ویلیو چې مړه په عمل پرې ښودو بس لږ غونته ګناهګار کېږي، خو د دې عمل په کولو کافران کېږي. موږ هم ځان سره کافران کوي، بالکل نه پرېږدم دلته. بالکل مشران سپینګیرو کې کېناستل یا سنجیده ښه نوجوانان واده کړي کېناستل ټیک ده، وګرنه هلکان بالکل نه پرېږدم. دا مې درته وي. بس اعتکاف ثواب باره کې اعتکاف ډیر اوچت عمل دی، اوچت عمل خالص د الله د رضا د پاره. اعتکاف نبی علیہ السلام فرمایي هو یعتکف الذنوب، معتکف چې دی د ټولو ګناهونو نه محفوظ دی، او اعلان کې د ټولو نه لوی ګناه په جومات کې خبرې دي. نو دې دلته په جومات کې لګي لولغې کوي، موبایل یې ګوري، فلمونه پکې ګوري، ډرامې پکې ګوري، دا کارګزاري مونږ ته راغلي. په خبره ورسېلی او په خوراکونو پکې جګړې کوي، په خوراکونو پکې جګړې کوي. و د خدای ظالمه، ته د الله په در کې پروت دی، د الله سره خو چې ته قسم وخورې چې سبم نه خورم، د الله په در کې پروت دی، د الله په در کې ته په دې څیزونو جګړې کې لګي. نو دا یعتکف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات، او دتا د ار عمل کوونکی د عمل ثواب ملاوي. بار یو سړی د بیمار ته پوسټ لاړلو اعتکاف والا ته دلته ثواب ملو شو، بار یو سړی جنازې ته لاړو اعتکاف ورته دلته ثواب ملو شو، بار یو سړی چا سره خېګړه وکا اعتکاف والا ته دلته ثواب ملو شو. تی حساب دلته خوب کوا ودو وسا، خو خبرې مکوا، خبرې مکوا، خوب دې عبادت دی. نو لہذا د دې حدیث مطلب داري چې انسان د ټولو ګناهونو محفوظ شي، د غیبت نه محفوظ شي، د دروغ نه محفوظ شي، د دې ټکم دینو د کیسو د دې سيزونو محفوظ شي. او دویمه خبردار چې په مفت کې به د دنیا شي ثوابونه ملو شي. بل حدیث کې فرمای وی اعتکاف 20 فی رمضان كحجتين وعمرتين، رواه البيهقي او سراج المنیر هم ذکر کړی خطیب شربینی. د 10 ورځو اعتکاف پر رمضان کې د 2 حجونو د 2 عمرو برابر ثواب دی، د 2 حجونو د 2 عمرو ثواب دی. او منګه سکډيري منګه دا ثوابونه ټول لاړل په سین مولا وکړل په دې خبرو اترو باندې. لہذا دا چې کوم دی د اعتکاف روح څه شی دی، اعتکاف اصل کې اعتکاف څه شی دی. ابن قیم رحمت الله علیه فرمای وې د اعتکاف مقصد داري چې انسان د الله سره تعلق جوړ شي او د ټول مخلوق نه تعلق کټ شي، د ټول مخلوق نه. نو لہذا دا د اعتکاف مقصد دی. د اعتکاف بیا څه حکمتونه دي، بس ان شاء الله دا به د رمضان د مسایلو په شانته روزانه یو سټپ بیانو. خو خلاصه دا د زیارت پر ورځ باندې ان شاء الله ناس ترا چې څوک کینی زنانو تم دا خواست، څوک کینی د زیارت پر ورځ باندې چې کم دینو مازیګر مانځنه پس د ماخام نه مخکې ناس ترا، خو لیکن د غپو شپو د پاره نه
صرف خالص د عبادت لپاره دا معتکف باندې خو ټوله محله ده چې دی به دا ټوله محله د جهنم نه چې کوم دینو بچ کړي اده دلته کې چې کوم دي ځان له جهنم تیار کړي دي هغه د جمهوریت هغه شی شو په خبرو سره چې نور خلکو ته دعوت وکړي راځه ته به جنت ته بوزم نو الګ او ځان له څه پوزیشن دی ځان له وې جهنم ته ځم تا به جنت کې پرې د مزبر نبی اعظم کنه الله دې عمل کولو توفیق راکړي